د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې زما عبدالقهار ندرزي وم په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاستئ او د ترنم او غزل او ورسره په څنګ کې د نورو سروکو او ټپیزو نه مو چې مونږ مخکې خپرونه کې اپلوډ کړي له تاسو سره مو شریک کړي او خوند اخیستی وي لکه څنګه چې زمونږ د چینل نوم مزل او غزل دی مزل کوو او د خلکو نه د شاعرانو نه غزل اورو خوشبختانه نن راسره د خوږ ژبې ترنم کوونکی هدایت الله وفا په مزل او غزل سکرین باندې مېلمه دی چې دی د خوږ څښتن دی د ده څخه غزل اورو خو په ترنم کې راځئ دا تاسې او دا هم زړه دې کنډر پاتې کنګال پاتې شو زه دې لاړم زړه دې کنډر پاتې کنګال پاتې شو زه دې لاړم قبر دې ځان پسې زاوال پاتې شو زه دې لاړم سر مې په لاس کې و مینا مینا غږ مې کوم سر مې په لاس کې و مینا مینا غږ مې کوم زما غیرت ته مثال پاتې شو زما غیرت ته مثال پاتې شو زړه مې کنډر پاتې کنګال پاتې شو زه دې لاړم قبر دې ځان پسې زاوال پاتې شو زه دې لاړم هو شراب دې سرو خوري جامونه دې نسکور پراته وي شراب دې سرو خوري جامونه دې نسکور پراته وي ما نه ګناه پاتې وبال پاتې شو زه دې لاړم ما نه ګناه پاتې وبال پاتې شو زه دې لاړم قبر دې ځان پسې زاوال پاتې شو زه دې لاړم هو قهر دې تصویر ته وګوره سبل شانت دې هو قهر دې تصویر ته وګوره سبل شانت دې د کار کلمې په دیوال پاتې شو د کار کلمې په دیوال پاتې شو زه دې لاړم قبر دې ځان پسې زاوال پاتې شو زه دې لاړم هدایته په زړه پورې او یقیني توګه چې لیدونکو به هم خوند اخیستی دی راځه داسې به وکړو چې څو ټپیزې مو شریکې ده لیدونکو سره څنګه د خوند به دې وایي خوښه دې ده خدا هدیرو په مړو راغلما وجل خدای وغږې ماته نه کوونه حوض مکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کې رالېږي تش پالنګونه یم مسافرو خوړل یارا رازه روزي به خدای را رسوینا هو جانان ولا غش ولا مدجل په غشم ولا چمرو ما هو جانان زما پر ځان دې یک مسلو خلکو ورته سویلی دینا جنگل په منډزي په شان لکه زمري جنگل په منډزي په شان لکه زمري یملی وردو کې د زمري یملی وردو کې د زمري
یا خمار خوړلې به خدای روح کې سترګو خوړلې برنزېږي مړ بشینا هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپل ورونو غوښې خوري نه یا جانان بلا غشي ولا ما د اجل په غشو مو ولا چمرو ما جنگل په منډه زی په شال لکه زمري یا په کمانډو کې د زمري جنگل په منډه زی په شال لکه زمري یا په کمانډو کې د زمري یا په کمانډو کې د زمري یا ما د کونړ د سیل نظر کې یا زما جانان بپکی مخوین زلوینا یا کبر سوره کال میں گورا یا پخمارو سترگو میں پریوتل گردونا یا صورت یاسینو را باندې وایا یا پما خلی د زن کدن راغلی دینا یا می کمیس لال دی بنین کا یا می ګنټه کا چې مدام دی پلاسیو ما و چرس می پخپلا یار تا ورکړو بیا می نارې کړې چې می یار لیونې شو نا و سترګې د سرې لکه د زرکې یا زما ګلاب سترګې ډېرې خواښې دي نا دا تا ته ډالۍ وروره ښه څو ټپې مینهوالو ته تا ته ډالۍ وي خدای دې وکړي چې خوښ او روغ او خوشحاله یاستئ بیا ترنه مې درته زه کوم تازه واد یې ولیده چې کله وخت راشي د کونړ سیند یاد کو انشاءالله ځواک هم راسره وي کوشش به کوو چې ځواک هم زه سره ملګری کړو او د کونړ سیند ته لاړو د کونړ سیند انشاءالله دا ځواک په ګډه باندې کوو انشاءالله بیا به راشو ډېره مننه حضرت الله وفا صاحب درنو لیدونکو د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو مینوالو حضرت الله وفا چې په ښکلي غږ له تاسو سره غزل یو څو نمبیتي او ورسره په څنګ کې ټپیزې شریکې کړي په دې هیله چې ستاسې هم د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې ستاسې په خدمت کې د یو بل مزل او غزل سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو د مزل او غزل په سکرین باندې تر هغې ما عبدالقهار ندرزي ته او زما همکار په زړه پورې ترنم چې تاسو شریکو حیات الله وفا ته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ